ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي هم روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دولی او پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به روغ روغ خوشحاله او سوکاله به یاستئ او د ژوند ټولې چارې به مو د خوښۍ بریالیتوب او کامیابیو ډکې تېرېږي. د رڼا په لور ګردی میز د بېلابېلو روغتیایي خپرونو په تړاو جوړیږي. خپرونه ده چې موږ د متخصصینو ډاکټر صاحبانو سره د هرې ټاکلې موضوع په تړاو بېلابېل معلومات له تاسې درنو لیدونکو او اوریدونکو سره شریکوو. خوشبختانه یو وار بیا هم زه ظاهر الله ظهیر په نن خپرونه کې د تیتانوس ناروغۍ او واکسین په دې تړاو غواړو چې تاسو ته معلومات شریکو. دغه څومره خطرناکه ناروغي ده، مخنیوی یې څنګه کولی شو، درملنه یې څه ده، نښې نښانې څه دي او هغه خلک چې پر دغه ناروغۍ اخته دي څنګه یې مخنیوی کولی شو. په خپرونه کې را سره د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عباد الله یاروخیل مېلمه دی. غواړو په روانه خپرونه کې د دوی څخه واورو. تاسې هم خپرونه تر پایه وګورئ، خپرونه به دوام لري. نو ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ، زموږ بل نه ومنله ځلا راډیو ټلویزیون ته راغلی. متخصص صاحب د تیتانوس څه ته ویل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسې قدرمنو ته او بیا ګرانو ټولو محترمو کتونکو ته ټول افغانستان ولس ته زه خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. تیتانوس ناروغي دا یې دې ته په طبابه کې میډیکل ایمرجنسي هم وایي. دې مرض ته یعنې یو طبي ایمرجنسي یا عاجله واقعیت دي. د دې ناروغۍ سببي عامل چې دی دا یو بکتریا ده چې هغې ته وایي کولسټریډیم ټیټاني. ډېر ښه. دا یو بکتریا ده چې دغه بکتریا داسې یو خاصیت لري. موږ عموما بکتریاګانې ډېرې کلاسیفیکیشن یې لري که نه، چې مثلا د مارفولوژي نظره یا ظاهري شکل یې څنګه دی، د ګرامسټن له نظره چې مثلا دا ګرام مثبت دي ګرام منفي دي، او همدارنګې یو بل کلاسیفیکیشن یو ته موږ دا وایو چې ان ایروبیک او ایروبیک. دا یو اصطلاح موږ په طبابه کې لرو. نو دا یو بکتریا ده، دې ته وایي ان ایروبیک، یعنې دا د آزاد اکسیجن نه استفاده نه کوي. دا د هغه اکسیجن نه چې کله داخل کې په بطن کې داسې هغه اکسیجن یعنې غیر هوازي دې ته وایي یا ان ایروبیک. کولسټریډیم ټیټاني په نامه یو بکتریا ده او دا سپورونه تولیدوي یا دوی په سپور په شکل یو پوخ کتاب وي. عموما دا په دوړو، خاورو او زیاتره هغه ځایونه چې د مال او د دوی هغه فضله مواد هغې کې دا ډېر زیات وخت لپاره پاتې کېږي او هغه ساحې خوښۍ په هغې کې دی موجود دی. نو دغه د دې سببي عامل دی چې دا کله زخم ته داخلېږي نو دی بیا نور وړاندې پروسس کوي. متخصص صاحب خپله د انتاني ناروغي په څو ډوله دي؟ تیتانوس موږ به مشخص وایو په څو ډوله دي تیتانوس؟ خو عموما داسې چې تقریبا 3-4 قسمه یو ته وایي مثلا جنرالایز عموما چې اختلاجات لري، یو سیزري یا جټکې چې پرې راځي، یو لوکل شکل باندې چې هماغه ساحه کېدای شي لږ لږ دغه ولري، سوزش او درد. بل ته وایي سیپلیک شکل چې کېدای شي انتان ډایرکټ برین یا دماغ ته لاړ شي او هغه ځای کې هغه خپل ټاکسین او زهرجن مواد افراز کړي چې هغه بیا په خپل ذات کې سپریډ یا انتشار کوي او جنرالایز باندې بدلیدلی شي. ډېره مننه قدرمن متخصص صاحب. شکل هم دی هغې ته بیا نیونټل ټیټنس هم وایي. نو هغه په نیونټ ماشومانو یا نوي زیږېدلو ماشومانو کې هغه پیدا کېږي. د یو بل فورم دی. متخصص صاحب نښې نښانې د څه دي د دغې ناروغۍ؟ مثلا فکر وکړئ همداسې به زموږ ډېرې خویندې، میندې، ورونه، ځوانان زموږ راډیو ټلویزیون ګوري، خپرونه به همداسې به اوري. هغوی به وایي چې موږ په دې نښو نښانو پوه شو. د دې ناروغۍ د نښې نښانې څه دي د تیتانوس؟ تیتانوس ناروغي خو اول چې کله یو انتان وجود ته داخلېږي نو هغه یو خو دا دی چې دغه زخمونه چې کوم دي زیاتره دا په هغه زخمونو کې ښه تکثر کوي او ډېر ورته مساعد دي چې هغه تقریبا پینټریټ هم ورته وایي، سوري. فرضاً یو سړی دی د هغې خپې تلې کې میخ تلی، دا میخ سوری یې که نه، هغې خوله تنګه یې دننه شاید نو هغې کې کانتان مداخله وکړي ډېر څه، ځکه دا خو ان ایروبیک انتانات یې په دې کې ډېر ښه نشونما کوي.
نو چې کله انتان مداخله وکړه زخم ته داخل شو دی چې تر څو په دې ځای کې دا تولید کوي یعنی د دې بکټریاو تکثر کوي زیاتوالی کوي او د دې دومره اندازه او دوز باید هغه ځای کې پوره شي تر څو اعراض نښې نښانې په بدن کې داخلي ښکاره کړي. نو دغه موده چې اول دا تقریبا 4 ورځو نه واخلي تر 20 ورځو پورې دوام کوي. کېدای شي بعضې ناروغانو کې زر دغو کې بعضو کې لږ. نو د دې سره لومړی ډېره دغه نښه چې موږ ډاکټر صاحبان پرې زیات دغه کېږو دا هم په ماشومانو کې لږ بېل نښې نښانې لري تقریبا او لویانو کې ډېر. نو اول دی په ژولو یا بله کې ستونزه پیدا کوي چې دا د مسیټیر عضلات دي ټرسمس ورته وایي دغه عضلاتو کې څه کېږي یو سپزم یو تشنج دا پیدا کېږي او بله کې مشکلې بیا هغې نه وروسته نو هغې موږ د دې دپاره یو بله اصطلاح هم لرو هغې ته وایي ریزو سارډینوکوس په نامه یو اصطلاح ده. نو هغه یو رقم دی چې هغه مریضه د عضلاتو د سپزم او شخوالي د لارې داسې ته به ګوري دا خاندي داسې یو رقم یعنې غاښونه یې ښکاري لکجه هغې ته وایي طبي اصطلاح کې. یو دا یې د هغې نه وروسته نور دغه راځي لړزي پې راځي یا جټکي پې راځي سیزرې ورته وایي دا راځي. تنفس کې ستونزه پیدا کېږي ځکه دا عضلات چې دي دا ټول دا خو یو رقم زهرجن ټاکسین یا مواد په بدن کې په افرازي د خپل بکټریا چې هغې ته ټیټانوسپازمین ورته وایي یعنې داسې ټاکسین دي چې سپزم یا تشنج منځته راولي. نو دا چې هر برخه هر اندام هغه ځای کې د هغې تشنج د هغې دغه پیدا شي د هماغه سیسټم نښې نښانې ټولې تا ته ښیي. مثلا تنفسي عضلات یې اخته کړه څه کوي تا ته تنفس کې مشکل د بلې عضلات چې اخته کوي هماغه تا ستا بله کې مشکلات دي. هماغه عضلات چې مثلا ته نور د معدې عضلات کې دي شي هغې کې هم د معدې د عضلاتو سپزم بطني دردونه نور دردونه تبه خولۍ دا شیان ټول پکې راتلی شي. نو دا هغه عموما نښې خو ډېر ناروغان ګوره دې کې تاریخچه د یو مریض ډېره مهمه وي چې د یو مریض صحیح تاریخچه واخلي. مثلا دا انتان دپاره مساعد ځایونه کم ځای دي. اول دا روډونه نه دي روډ په سر کې سړی ولوېدي او د هغې لاس خپه دا ډېر پیدا کېږي وګرول شي. نو د روډ په سطحو باندې دا انتان ډېر هلته وي. یا داسې چې هغه خلک د مال خدمات کوي د هغوی د فضله موادو سره سروکاري خوشیان چې ورته وایي نو هغه ځایونو کې یا د مال چې پکې تړي ډېرانونه په دې ساحو کې دا انتان ډېري خاص کر د اسونو په دغو کې ډېر زیاتي د هغوی په هغه چې کوم ځای کې تړي که نه داسې ریسرچ د دې نه معلومیږي. نو کله چې یو سړی راځي مراجعه کوي یا هسپتال ته یا ډاکټر ته هر ځای ته او هغې نه صحیح تاریخچه واخلي چې یاره دا زخم و او د دې دومره وخت کېږي او دا زخم مثلا پنیټریټینګ دی او دا یا روډ سره کرش شوی د سکرچ شوی غوندې دی نو د دې تاریخچې نه هم سړی یو حس وهلی شي چې یاره دا ټیټانوس ته ډېر مساعد دی او رسم پې 4 نه واخله تر 10 ورځې دی هغه انکوبیشن پیریوډ وي. نو دې سره دغه په دې حساب باندې سړی حس وهلی چې دا یو مریض د ټیټانوس شک به کېږي او د هغې نښې نښانې. ډېره مننه قدرمن متخصص چې په موضوع باندې هر اړخیزه معلومات زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته ورکوي. متخصص صاحب لاملونه یې څه کېدلی شي د دې ناروغۍ غواړو په لاملونو هم پوه شو. ګورې یو خو اساسي عامل چې کوم یو دی د دې خو همدا کولسټریډیم ټیټاني بکټریا ده که نه انیروبیک چې همدا انتان دی دا زخم ته داخلیږي خو مساعدونکي فکټورونه چې دې دپاره یي مثلا اول دا چې یو ځای کې زخم وي یا یو مریض دی هغه دفاعي سیستم ضعیفه دی یا یو خور ده هغوی داسې چې هغوی ګوره دا میاشت کې ناروغي ورته راځي که نه خویندې هغوی صحیح حفظ الصحه صحیح نه ساتي هغوی چټلې ټوټې په ځانونو باندې نیسي یا مثلا ډېرې خویندې دا زموږ ستاسو کلی وطن کلچر دی دوی داسې بې ځایه او خراب ځای کې حتی خپل قضای حاجت ته ځي یا هغه د مال ځای یا هغه ډیران سایه یا هغې ځای کې هم دی
کېدای شي چې دوی دا پام ونه کړي هغه یو اودس مودس چې وچي هغه داسې غیر صحي وچکي بالکل نشته امکانات نشته امکانات کمي که نه خو ډېری خلک خو به ښي خو څه داسې وي نو هغه دی انتان ته زمینه مثلا ځکه دغه وخت کې خو رحم چې وینه راځي خو هلته خو حتما زخم دی که نه وینه خو زخم نه راځي نو هلته زمینه سازي چې هغې ځای ته انتان او دا داسې یو انتان دی ډېر لرې ځای نه زخم ته رسي یعنی څو مترونه سړي ته رسي نو دای بل هغه ماشومان چې کوم نوي زیږېدلي ماشومان یې هغه په صحیح شکل باندې د هغې محافظت ونه شي نو یعنې هغه نومونه چې کټ کېږي هغه نوم چې کټ کېږي مثلا هغه چټله چاړی یا یو چټل قیچي یو شی هغه حفظ الصحه مور یا هغه کوم چې قابله یا څوکي هغې لاسونه صحیح صابون سره ونینځي یا هغه ځای چټلې بستره ماحول پاک نه وي که نه نو دغه انتان هغه نیو نټ ماشوم ته د دغه نوم د زخم له دغه طریقه دلته رسیږي نو دا هم ورته یو مساعدونکي فکټوري دا ټول هغه فکټورونه دي یا مثلا دوړې دي ګردونه خاورې دا شیان دي کې د انتان ډېر وخته پورې ژوندی پاتې کېږي که نه سپور ځان نه تولیدوي تر څو چې د محیط او د محیطي دغو په مقابل کې مقاوم وي او دا پکې پاتې نو ډېر وخته پورې دغه هغه مساعدونکي فکټورونه چې دا څه کېږي مثلا مریض اخته کېدو چانس زیاتېږي قدرمن متخصص صاحب ډېره مننه د زلزله ټلویزیون درنو لیدونکو یو تازه او ځانګړی سلام ټول هغه لیدونکو او اورېدونکو چې همدا شپه موږ پر زلزله ټلویزیون او زلزله راډیو دا خپرونه د رڼا په لور ګرځی میز دی چې خپرونې موضوع مو تیتانوس ناروغي د همدې موضوع په تړاو مو قدرمن ډاکټر صاحب رابللی دی او دوی به زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته بېلابېل معلومات ورکوي متخصص صاحب د تشخیص خبره مو وکړه یادونه مو هم ته وکړله د تشخیص باندې بیا هم لږ وغږېږو تشخیص څه دی تشخیص خو بیا هم راځو دغه تقریبا یو تکراري خبره چې د تاریخچې نه د دې اعراض علایم چې یو ناروغ راځي هغه مثلا اول د دې په غټانو کې لکجاچ یا د ژولو کې ستونزه خوله خلاصه پاتې شخه پاتې جټکی پی راځي لړزه پی راځي هلته تاریخچه د زخم ولري کېدای شي مثلا یو ځای کې همداسې نیو نټ ماشومانو چې هغې ماشومانو کې عموما واړه ماشومان داسې درېیمه څلورمه ورځ په دې کې نښې نه ښکاره کېږي دوی ماشومان یو څه خوري نه کوم شی چې ورکوي هغه یې منخلي او ژاړي ډېر نارامه وي ژړی ډېره وي نو دا سړی پوهېږي چې دا د تیتانوس شک پې کېږي دلته هغه جراحي او دغه پروسیجر هم تېر کړی ناپ یې کټ شوی نو دغه شیان دا تاریخچه او د دې نور لابراتواري معاینات هم کولی شي چې مثلا زخم نه مواد والي خو هغه لږ څومره دې فزیکي نښې ډېرې واضح نو اکثر عموما چې ډاکټر وګوري او متخصص ډاکټر هغه په دې پوهېږي چې دا ټیټانوس مریض دی کنې لابراتواري معاینات کې ډېر زیات تغیرات شاید را نه شي خو بیا هم که هغه صحیح نه مواد واخلي کلچر انټي بایوګرام وکړي تا ته به 100% تشخیص وځي متخصص همدا ورپسې دویم پوښتنه هم وه د زخم درملنه یې څنګه ده دا زموږ دویم پوښتنه هم ګوره په تداوۍ کې خو ګوره دا مشخص د زخم هغه ده د زخم یعنی د زخم تداوی چې کومه ده دا ډېره مهمه ځکه ده چې دا زخم خو خپله دا سورس دی که نه دا هغه منبع ده دا هغه تقریبا د انتان هغه محزن دی چې په دې ځای کې دې تکثر کړی او همدې جاله ده نو دا باید د دې نه چې کوم نیکروټیک یا مړان ساج دي اکثره دغه ساحو دا زخمونه هم لږ شان تور رنګي دا به یې صحیح پاک شي زخم یې خلاص وساتل شي او هغه صحیح پاک شي پاسمانې وله وشي نو دی تر څو د انتان هغه سورس او منبع چې ده هغه موږ اول ختمه کړو نو دی هغه د زخم دغه ده ډېره مننه قدرمن متخصص صاحب د ځوان نجونو او میرمنو لپاره څومره خطرناکه ناروغي ده دغه دا خو ځوان نجونې او میرمنې خو څومره خطر لاندې نیولی شي خطر لاندې دی اوس دغه خویندې که د دې یعنې دا علمي سویه کمزوري یا د دې د خطر نه خبرې نه وي خو دا خو واضح خبره ده چې دا یو طبیعي جریان دی چې خویندې میاشت په میاشت د دوی ناروغي راځي یا مثلا کله چې مور ماشوم دنیا ته راوړي هغې نه وروسته هغې ته داسې اوږده 15 ورځې یو میاشت پورې د دوی هغه نفاس او حیض مسلې دا رواني نو دوی ډېرې مساعي دي که نه انتان ته نو دوی باید حفظ الصحه ښه مراعات کړي
مثلا په ځان باندې پاکې ټوټې ونیسي او دا داسې چټلو ځایونه چې هغه ځای کې دوی قضایي حاجت ته ځي بل ځای ته ځي هغې نظام وساتي تر څو د دغه خرابې او وژونکې ناروغۍ نه دوی خوندي او پاکي. دا نور شی بیا په تداوی کې راځي مثلا دې ته مثلا او تداوی کې او واکسینو باندې قدرمن متخصص د واکسینو باز پیل شه د تیتانوس واکسین باندې غږیږو دغه کوم واکسین دي څومره مهم او اړین دي او څنګه کولی شو چې ترلاسه یې کړو دې په اهمیت او ارزښت غږیږو د تیتانوس واکسینو باندې؟ دا خو ګوره د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په راواخلو غټ عنوان چې ورته ورکړي مهرباني. نو په لومړي قدم کې خو اول دغه دی چې کوشش وکړي کله یو سړي زخم سره مواجه شو او هغه زخم اکثره داسې زخمونه وي لکه مثلا د خپې تلي کې یو میخ لاړه جوور کله کله سړي پام نه کوي یو ځای کې ځي یا نور داسې نو هغې زخمونو صفایي ساتل دا ډیره مهمه خبره ده تر څو څنګه موږ وکړو د دغه ناروغۍ د وقوع نه مخنیوي وکړو. دویم قدم کې مثلا ایمونایزیشن یا واکسین دی. واکسین تقریبا دا دې ته دوه ډوله وي یو ته وایي پسیو ایمونایزیشن یو ته وایي اکټیو ایمونایزیشن. پسیو ایمونایزیشن خپله دا دې ته غیر فعال ایمونایزیشن ورته وایي چې په خپله یو ناروغ کله پې اخته شي نو هغې دپاره موږ ټیټانوس ایمونوګلوبولین ورکوو. هغه ورته ورکوو تر څو هغې په وجود د مریض په وجود کې چې کوم زهرجن مواد یا ټیټانوس پلازمین چې کوم ټاکسین دی چې هغه ختم کړي خنثی کړي او له منځه یوسي دوران کې او مرض ډېر زیات یعنې پشاکۍ او ناروغ خوالي خواته ځي هغې د هغه اول دغه بیا نور اکټیو ایمونایزیشن چې مثلا موږ فعال واکسین کوو نو واکسین د دې عموما په زنانو کې 6 دورې یا واکسینونه تطبیق کیږي چې هغه مکمل څه کوي د دې ناروغۍ د مخنیوي نه مثلا مخنیوي کوي او که احیانا کله څوک داسې او د هغې سره مخامخ شي چې د زخم وي نو هغې ته موږ ټیټانوس انټي ټوکساید په نامه یو پچکاري هم کوو. عموما هغه ناروغان چې هغې مثلا زر واکسین نه کړي یا یو 15 کاله په تاریخچه د اخیستي د جریان کې واکسین نه شوي دا ورته بوسټر ډوز یو ټیټانوس انټي ټوکساید په نامه یو امپول ورته ورکوو 0.5 ملي لیټر یا ای وي تر څو د ټیټانوس د واقع کېدو نه د مخنیوي وشي. قدرمن متخصص صاحب د تیتانوس واکسین مهالویش څه دی؟ همدغه 6 دورې یا 6 دوزه د دې واکسین دی مثلا اول ځل کېږي بیا میاشت بعد کېږي بیا بله میاشت 3 میاشتې او بیا پسې وروستی دوز چې دی 1 کال بعد کېږي. آیا امیدواره مېرمنې پر مهال باندې هم تیتانوس واکسین کولی شي؟ کولی شي. دا ډېر مهم ځکه دی خاص کر د امیدوارۍ په دوران کې چې یو خپله مور د دې نه ټیټانوس ناروغۍ نه محفوظ پاتې کېږي. بل دا دی چې هغه ماشوم چې دنیا ته راځي هغې په وجود کې ایمونیټي تولیدېږي او هغه انټي باډي هغې ته ځي تر څو څه وکړي هغه چې بیا مثلا د دې نوم یې کټ کړي یا هغه د ټیټانوس مرض ورته مواجه کېږي ورسره دغه ماشوم هغې نه مخنیوی کوي که نه نو دا دواړه مور او ماشوم ته ډېر مهم دی. ډیره من قدرمن متخصص صاحب د مور او ماشوم دواړو ساتنې لپاره څومره مهم دی واکسین؟ خو دا خو ډېر حیاتي دي ورته که نه یعنې چې واکسین دې ورته وکړل تقریبا دا د دغه ناروغۍ نه مکمل ډول باندې کور شو او مخنیوی پې کېږي دا د مخنیوي یو غټ ښه دغه دی یو ښه وسیله ده او نور کېدای شي بعضې حالاتو کې داسې وي چې د واکسین کیفیت خراب شي یا مثلا ماشوم هغه ایمونیټي ډېره ضعیفه وي هغه انټي باډي جوړه نه کړي داسې یو ریئر یا نادر شکل باندې ممکن چې هغه انټي باډي پوره تشکیل نه شي او هغه دا مرض بیا ماشوم یا مور ته ورسي که نه. د واکسین خپله د واکسینو د اعتبار موده څومره ده؟ څومره وخت اعتبار وړ دی واکسین؟ واکسین خو چې وکړه دا تقریبا د 6 دوزه واکسین دی دا تقریبا لانګ ټایم دپاره دی انټي باډي ورکوي اوږد وخت دپاره
نو دی ښه دغه ده اوږد وخت لپاره دی خو بیا هم که وایي تاسې کوم مریض سره چې هغه دغسې زخمونه ولري او خطر لاندې هغې ته دغه ټیټانس انټي ټوکساید په نامه یو امپول هم کوی شي او عموما چې هغې کې وایي تاسو 15 کالو پورې دی مخکې دی واکسین شوي دا یو بوسټر ډوز ورته د واکسین هم ورکوی شي. قدرمن متخصص صاحب ولې ځینې خلک د تیتانوس واکسینو ډډه کوي یو ډول چې واکسین نوم ورته واخلي په مجموعي کې که هغه تیتانوس وي که هغه د شیر وي که هغه د فولي وي یو ډول زموږ ټولنې ځینې البته ټول نه یو شمېر افراد به هغه مخالفت کوي د دې لامل تاسو څه ولې په عموما چې موږ داسې ټولنه ده او دغسې خلکو سره یا داسې خلکو سره دا مخ کېږو د دې غټه یو وجه دا ده چې زموږ ستاسې د ټولنې کې د دغسې خلکو یعنې علمي کچه یې ضعیفه ده علمي کچه یې دې ته نه ده رسېدلې پخه شوې نه ده چې دی په دې باندې صحیح پوه شي ځکه چې دا دغه مخنیوی د ناروغانو یا وقایه د امراضو چې دا د اسلام په شریعت کې اول دې ته ډېر زیات دغه ورکړل شوی دی وقایه او همداسې وقایه ګوره ډېره هم ارزانه ده هم مؤثره ده. اوس یو مثال زه تاسو ته وایم یو د شری یو ډېر عادي یو واکسین دی 2 دوزه واکسین کېږي عموما اته 9 میاشتنۍ کې یو کېږي او بیا 13 میاشتنۍ کې کېږي مورځي یو واکسین ورته کوي او مثلا په 8-9 میاشت کې یو ځلې او بل بیا په 13 میاشتنۍ کې ځي 2 دوزه واکسین واخیسته خو ماشوم د دې د شری چې ډېره خطرناک او ډېره ساري ناروغي ده د دې نه محفوظ شو خو که دا مور چېرته همدغه ځای کې لږ غفلت وکړي یا والدین غفلت وکړي او دا واکسین ته په یو رقم وګوري تاسې وګورئ دا ماشوم خامخا دی څنګه کېږي دا په شری مرض اخته کېږي دا بیا داسې یو ناجرمین ناروغي ده چې دا بیا دې دا ماشوم څو ورځې په هسپتال کې پروت دي او حتی د یو وژونکي مرض دی که نو دا ډېره مهمه ده وقایه او واکسین نو زه دا ټولو میندو او ټول پروندو زما دا خواست دی زما خواهش دی چې ټول خپل ماشومان خپل میندې خویندې دا خپل نږدې مرکزونو ته ویسئ ورولئ تر څو د دغه ډېرو ساري امراضو او ناروغیو نه دوی په امن کې شي او دوی صحتیابي او آینده کې د ډېرو مشکلاتو نه دوی په امان متخصص باید د تیتانوس ناروغۍ د رغېدو موده لري او د دې ناروغۍ ځانګړنې څه دي لومړنۍ ځانګړنې څه دي د رغېدو موده یې څومره ده یا څومره وخت عموما خو ګوره دغه ناروغي چې راځو داسې ووایو په تداوۍ کې به لږه خبره وکړو تداوي خو داسې ده چې دا ناروغي په لومړي قدم کې خو اول د دې وقایه پکار ده چې واکسین صحیح وشي حفظ الصحه صحیح مراعات شي تر څو مرض بیخي را نشي خو که احیانا مرض راځي نو اول قدم کې خو ماته واکسین ضروري دی بیا هغې نه وروسته دا یو ایمرجنسي ده دا باید هسپتال ته ورسول شي په هسپتال کې دې تداوي کېږي هغې دپاره مثلا موږ نازوګاسټریک انجیوټیوب پاس کوو د تغذیې په خاطر باندې بعضې دوایانو په خاطر باندې نور هغې دپاره موږ اول خو ما ورته ټیټانوس ایمونوګلوبولین په نامه یو دغه دی انټي باډي ده دا موږ ول ورکوو او هغې نه وروسته بیا د دغه ان ایروبیک انتاناتو په خاطر د انټي بیوټیک ورکوو چې د دې کې پنسلین کرسټل ښه دوا ده میټونډازول دا ښه دوا ده او د دې ناروغۍ د جټکو د آرامولو په خاطر باندې مثلا ډیسیپام ورکوو دوامداره تغذیې په خاطر باندې ګلوکوز ول ورکوو او همدارنګې که چېرته دې کې نورې داسې قلبي بېنظمۍ ډېرې واقع کېږي فشار لوړېږي جګېږي هغې دپاره هم مختلفې دوایانې دي مثلا قایوي موږ ول ورکوو لابیټولور په نامه باندې دوایانې دي دا موږ د دې په تداوي کې شامل دي دا ورته درمل یې همدغه ده او درمل او تقریبا دا د یو 15-20 ورځو په دوران کې دی شفایاب کېږي وژونکی ده دا ناروغي هو وژني انسان وژني چې تداوي نه شو بالکل ځکه دا کلونیک او ټونیک دوه رقمه اختلاجات منځته راوړي نو دا ټونیک چې کوم دی دا څنګه کېږي دلته سپازم په مری کې شدید سپازم پیدا کېږي یا تشنج یا کنټراکچر غوندې او دا څه کېږي تنفس مکمل بندېږي چې یو سړی ته خپل فکر وکړي سړی ته 15 منټه زندۍ واچوه مړ همداسې د زندۍ خاصیت لري سړی وژني
متخصص باید د دې ناروغۍ د مخنیوي کېدلی شي؟ او دغه واکسین او حفظ الصحه عامه دغه ده کنه. د محلي تیتانوس څه ته ویل کېږي؟ محلي تیتانوس دا خو لوکلز چې ورته وایي کنه. بله سیمه ییزه. او دغه لوکل چې همداسې چې مثلا یوه ساحه تا ستا انتان دې واغست منته نه شو هماغه ساحه کې درد سوزش پړسوب او دغه پیدا کېږي او همغې کوم مړه انساج هغه به دغې به صفایي کې په اسمان کې به هغه ساحه او نور همدغه انټي بیوټیک دا دوا که ضرورت دا به ورکړي که عمومي جنرال سیزر یا کنورژن یا اختلاجات پیدا کړي د هغې دپاره به خپل پلان د تداوي نیسي. متخصص باید تیتانوس ناروغي په ماشومتوب کې په ماشوم اغیزه کوي او نښې څه دي په ماشومانو کې؟ ماشومانو کې خو مخکې موږ تاسو ویل چې یو د تیتانوس یو فورم یا یو ټایپ چې کوم دی هغې ته نیونټل ټیټنس وایي چې هغه عموما همدغه ناف چې کله کټ کوي او دغه وخت کې هغه حفظ الصحه یا شرایط برابر مراعات نشي نو کېدای شي دغه ځای کې دغه نوم چې کټ کوي د دې زخم ته د ټیټانوس سنتان ورسیږي او په ماشوم کې تقریبا 4 5 او شپږم دغه شانتي نښې پیدا کوي چې عموما د ماشوم جامه شخی شوده نشي ویلی عموما خلی او ډېر نارامه ژاړي د غټې نښې. متخصص صاحب د خپرونې وروستو شیبه ته هم راورسېدو د تیتانوس د درملنې په اړه یعنې د درملو په اړه خاص ووایئ چې څه سپارښتنه کوئ درملو په اړه؟ درمل خو بیا هم هغه تقریبا داسې دغه ده چې درملو کې خو عموما ښه خبره دی چې موږ په وقایه باندې ډېر فوکس وکړو د دې په واکسین او ایمونایزیشن باندې که نه تر څو موږ په مرض اخته نه شو ځکه چې وقایه هم ارزانه او اسانه ده خو که کله انسان چېرته پیدا اخته شي نو دا یو ایمرجنسي واقعه ده دا باید هسپتال ته مریض وړل شي او په هغې ځای کې د دې لپاره مشخص انتاني واډونه دي هغې کې تداوی لاندې نیول کېږي چې هغې دپاره خپل مثلا د اختلاج لپاره خپل دوا د ډیزپام په نامه او هغې سره که آرام نشي ورو دا دوایان سټپ په سټپ ورته تغییر کېږي انرژي په خاطر ګلوکوز ورکول کېږي انټي بیوټیک موږ ورته ورکوو مثلا میټرونډازول دي پنسلین کرسټل دي دا شیان ورته ورکوو او که چېرته قلبي بې نظمۍ هغې دپاره لابیټولول او یا که اورل تحمل ولري نور بیتا بلاکر دا شیان موږ ورله ورکوو دغه هغه دوایانې دي او زخم هغه ښه صحیح پاکول تر څو سورس او انتان هغه منبع ختمه شو. متخصص په وروستیو کې ستاسې پیغام او ستاسې نظر د دې ناروغۍ په تړاو زموږ لیدونکو او اورېدونکو چې همداسې په تاسې په ځلا راډیو اوري او په ټلویزیون مو ګوري یو جامع پیغام مو څه دی خلاصه مو څه ده د دې ناروغۍ د هغې دپاره چې دا خلک په دې ناروغۍ اخته دي او یا اخته نه شي هغه چې اخته دي هغوی ته هم پیغام څه دی او هغه چې اخته نه شي ستاسې په ټوله کې یو کامل پیغام غواړو. زما خو ټولو ګرانو معززو وطنوالو ته دا خواهش دی چې عموما واکسین د ناروغیو په مخنیوي کې ډېر مؤثر او مهم رول لري. ډېره مننه. ټول فامیلونه باید خپل اولادونه خویندې لورګانې زنانه نږدې صحي مراکزو ته بوځي هلته د ټیټانوس واکسین او تقریبا 10 ناروغۍ دي چې د دې ټولو واکسینونه هلته شته دي مفت دي بې پیسو دي او همدې دپاره هلته پوره سټاف موجود دی او سهولت موجود دی لاړ شي خپل فامیلونه واکسین کړي د ټولو ناروغیو خو خصوصا ټیټنوس لپاره باید چې خویندې مراجعه وکړي دغه دوزونه چې کوم ذکر شوي دي دا باید پوره کړي تر څو د دغسې وژونکې او خرابې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي. مننه متخصص صاحب چې زموږ بلنه مومن له ځلا راډیو تلویزیون ته راغلی. مننه خیر اوسې. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو د متخصص صاحب د خبرو خلاصه دا ده چې دغه خطرناک او وژونکې ناروغي ده او د روغتیایي مرکزونو ته کولی شئ لاړ شئ په وړیا ډول دغه مهم او اړین واکسین ترلاسه کړئ. دا وه د دې د نوې ونې د ځانګړې د رڼا په لور د ګردیمې خپرونه تر بیا بلې خپرونې پاک او مهربانه خدای سپارو د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان